الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مبارک سیرت بیانیدو د رب العالمین په توفیق سره د سیرت په آخرنی مرحله کې ومنګه او پاغي کې بیان د حجۃ الوداع هغه تفصیلی شی او چې په څه طریقه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الوداعی حج کړو او د رخصتی حج کړو. دا غینه بعد بیا موږ دا خبره ذکر کړې و چې مسیلمة الکذاب د نبوت دروغجنه دعوه کړې و، دغه انجام سو، دغه وضاحت شو. دغه نه بعد په یمن کې په صنعاء علاقه کې هم یو دروغجن راوته چې هغه د نبوت دعوه کړې و او هغه ته ویل کېږي الاسود العنسی. الاسود العنسی دی مشهور دی په الاسود باندې، حالانکه خپل نوم دی عبهله ابن کعب. اسود ورته بدی وی ځکه چې مخې تک تور او دته ذو الخمار هم ویل کېږي، صادر والا، ځکه چې اکثر به دا مخ پټ کړی و په صادر باندې. نو د په یمن کې په صنعاء علاقه کې د نبوت دعوه کړې وه او ځان ته به دا وي، ځان له نوم یې ښود و رحمن الیمن. د چې کله د نبوت دعوه وکړه نو د ده قوم بنو عبس هغه د ده تابعداري کړې وه او بنو مذحج یو خاندانو د هغې بعضو خلکو د ده تابعداري کړې وه او د ده دعوه یې منلې وه. او دی د مخکې نه کاهن کوډګرو دا منتري به ویلي او خپل قوم ته به بعض عجیبه سره ښکاره کول، نو د هغې د لاسه هغوی متاثره کړي او کم چې پکې جاهلانو نو د هغوی دا مطلب شو چې دی به په رښتیا پیغمبري ځکه دی دا کارونه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه د حجۃ الوداع نه واپس راغی نو همدغه ټیم کې دی راښکاره شوی او د نبوت دعوه یې کړې وه او بعضو خلکو یې مرسته هم کړې وه، تر دې چې د نجران په علاقه باندې بیا دوی حمله کړې وه او هلته عمرو بن حزم چې مخکې موږ سره تېر شوي، عمرو بن حزم او خالد بن سعید رضی الله عنهما دا دواړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقرر کړي وو په نجران باندې. نو دا دواړه یې د هغه ځینه ویستي او د هغه ځینه یې شړلي او لږ وخت کې معمولي وخت کې چې دی نو اسود عنسی په صنعاء باندې بیا مشر شو او په هغې باندې حمله وکړه او هلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم عامل چې و کم کس چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقرر کړی و په صنعاء باندې المهاجر ابن امیه رضی الله عنه، نو هغه هم د هغه ځینه ویستی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله بیمار شو او نن به انشاءالله د هغې تذکیره کوو چې په څه طریقه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بیماري شروع شوه. دغه بیماری شروع کېدو سره د ده خبره بیا ښه مضبوطه شوه او ښه په زور شور سره د خپل کار شروع کړو، ځکه چې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده مصروفه شو په خپلې بیمارۍ کې. نو ځکه د ده خبره بیا ښه وچلېده په هغه خواوشا علاقو کې. د ده سره وي دوه شیطانانو او هغو به د ده مرسته کوله، یو شیطان و سحیق او بل و شقیق او دا دواړه د ده سره ملګري وو. ده ته به خبرونه راوړو د خلکو چې هغه دا کار وکړو، دا کار وکړو، د داسې کار وکړو، دو بیا خلکو ته بیانو. نو خلکو به بیا کم چې جاهلان د ده متبعینو د هغوی یقین به په ده باندې ښه ډېرېدو چې یاره وګوره ده موږ له خبر راکړو. نن سبا هم د کوډګرو او د جادوګرانو ګوره دغه طریقه ده. بعض جادوګران او کوډګر چې دا خلک پسې ورشي نو هغه ورته اول نه ووایي ښه وایي دا مسله دې وه او د پلاني ځای نه راغلی او په رکشه کې راغلی او په ګاډي کې راغلی، هغه حیران شي چې یاره دا خبرې ده ته څنګه معلومې شو. معنی دا چې دا سړی به څوک رسېدلی سړی ځکه دته دا خبرې معلومي.
حالانکه د دوی سره شیطانانی پیریان ورسره هغو ته دا خبرې را رسوي، مخکې د دې کس نه چې دی ورته راورسي هغوی ورته دا خبرې راورسي، بیا دې خلکو ته بیانوي. او ځکه دا خبره یاده کوي چې مخکې څه شوي دي، د دې خبرې یو کس ورکولی شي په دې طریقې سره. خو یو سړی چې دعوه کوي چې زه څوک یم نو سبا به څه کېږي، د دې خبر راکړه. سبا به څه کېږي دا غټه خبره ده، یو منټ بعد به څه کېږي د دې خبر تعالی هېڅوک نشي درکولی سوای د الله نه. نو علم الغیب دا خاص د الله سره دی. او څوک چې د علم الغیب دعوه کوي هغه کوډګر دی که جادوګر دی که کاهن دی که هر څوک دی، نو په دې سره دی کافر کېږي والعیاذ بالله. د دې سره دا دوه شیطانانو او ده به دا کار کو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه مخکې، د دې نه مخکې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه لاړ شي، یو صحابي و فیروز الدیلمي رضی الله عنه، د هغه په لاس باندې دی مردار کړی شوی د اسود عنسی. په ده پسې بیا یو بل کس راښکاره شوی په بنو اسد خاندان کې، هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دا واقعه راغلی ده. دم د نبوت دعوه کړې وه. دا دریم کس دی چې نبوت دعوه یې کړې ده، یو مسیلمه، دویم اسود عنسی، دریم دا دی. او د دې نوم طلیحه ابن خویلد الاسدي د بنو اسد خاندان نو. دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغلی مو مدینې ته، او مخکې موږ د وفدونو تذکره کړې وه. په هغه وفدونو کې یو وفد د بنو اسد خاندانو، دی د هغوی سره راغلی او اسلام هم قبول کړی و. مدینې ته راغلی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، او هلته اسلام هم قبول کړی و، بیا مرتد شوی دی او بیا د نبوت دعوه کړې وه. حدیث نه دا مسله راوځي چې ګوره یو سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې اسلام قبول کړي، دی مرتد کېدی شي. نو چېرته به یعنی ځان ته به په یو چت نظر نه ګوري چې زه څوک یم. دا بعض کسان چې یو څو منځونه وکړي یا لږ ډېر تلاوت وکړي یا ګیره پرېږدي، د ده په ځان باندې بیا 100% نه 200% د ده یقیني په ځان باندې چې نه زما ایمان خرابېږي، نه زه ګډوډ کېږم، نه زه په فتنو کې پرېوځم، بلکې ځان ورته سم یو غټ سړی او که نصیحت ته ورته وکړو نو غوسه کېږي. ولې وایي تا ته زه کافر ښکارم، ولې تا ته زه بېدینه ښکارم، ولې تا ته بې ایمانه ښکارم چې زه به داسې وکړم. هر وخت به په خپل ایمان باندې یریږي. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا ډېره غوښته، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دینک. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه انسان دی چې کېدی نشي چې د هغه زړه د اسلام نه واوړي، خو دا خبره او دا کار چې هغه کوي دا موږ ته ښیي چې همیشه دا دعا د الله نه غواړه چې ای الله ته زړونه اړې راړې، زما دا زړه په اسلام باندې مضبوط ساته. قرآن کې یو قیمتي دعا ده، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الله چې موږ له دې هدایت راکو نو د دې هدایت نه وروسته یا الله زموږ زړونه چېرته کاږه نه کړي. دا قسمه دعاګانې په مخه غواړئ، په سجدو کې غواړئ، په منځونو کې غواړئ، ځکه چې د ایمان هېڅ پته نه لګي. دا زړونه ټول د الله په دو ګوتو کې دي چې کوم طرف ته اړئ راړئ. دا سړی طلیحه ابن خویلد الاسدي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغلی د مدینې ته، په خپلو سترګو یې لیدلی، اسلام یې قبول کړی او بیا مرتد شوی دی او بیا یې د نبوت دعوه وکړه. بعضو کسانو ته هم تابعداري وکړه، تابعدار خو میلاوي. نن سبا یو سړی به داسې دعوه وکړي، یو ناشنا خبره به وکړي، یو ګډه وډه مسله به بیان کړي، ډېر خلک د ده تابعدار هم میلاوي. نو داسې به نه وي چې یاره د ده به څوک تابعدار میلاو شي او که نه. شتي جاهلان خو شتي، گمراهان شتي، نو میلاویدی شي تا ته قسمه قسم نمونی د جهالت، قسمه قسم نمونی د گمراهی. دا اهل بدعو کې دا بعض مولیانو د دوی د قصې چې سړی واوري، سړی ورته حیران شي چې دا دې څه په ګډو وډو سر دی، خو ده ته هم ګوره په سوونو ناسي او ده ته هم سبحان الله سبحان الله کوي. دا سوچ به نه کوي چې یاره اوس یو سړي د نبوت دعوه وکړه، دا څنګه کېدی شي چې ده به ملګري پیدا شي. ملګری پیدا کېږي. شتي په دنیا کې گمراهان، شتي په دنیا کې جاهلان، شتي قمقلان، شتي د حق د لارې نه کاږه خلک ډېر میلاویږي. نو د ده سره هم بعض خلک چې د هغه ملګري شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده ته څه لیکلو هم کړي او د طرف ته بعض خطونه هم لیږلي او د دې طرف ته یو صحابي هم لیږلی ضرار ابن الازور
او هغه هلته ولېږو او هلته چې کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسانو په دې بنو اسد خاندان کې یا په هغوی مشران شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته امر وکړو چې د هر یو هغه کس سره جنګ وکړي چې څوک مرتد شوی دی او خبره بیا هغه شان نه وه څنګه چې مخکې وه د بعض ملګري پیدا شو هغه شان نه وه پاتې شوي د خبره کمزوري شوه د دوی سره جنګ وشو تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې وفات شو بیا چې کله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت راغی نو خالد بن الولید رضی الله عنه په ده پسې لېږلی کله چې خالد بن الولید په ده پسې ورسېدو او د دوی سره جنګ وکړو نو طلیحه چې دی د شکست یې وخوړو د خالد بن الولید رضی الله عنه په لاس باندې او د هغه ځای نه وتښتېدو لاړ شام ته او هلته بیا په شام کې اسلام قبول کو بیا په دویم پیر اسلام قبول کړی دی او بیا اسلام کې یو ښه تاریخ او معرکة القادسیه د یو تاریخي معرکه او جنگ په اسلام کې شوی دی چې انشاءالله که چېرته الله ژوند راکړو د دې به هم تذکره وکړو نو په هغې کې بیا شریک شوی دی او ډېر لوی امتحان پې الله راوسته او په هغې کې یو ته ډېر تکلیفونه میلاو شوي او په اسلام کې بیا یو ښه نوم پرېښودی دی سبحان الله ما ووایي که نه زړونه د الله په دوو ګوتو کې چې څنګه اړې راړې هغه سړی چې د پیغمبر سره اسلام قبول کو او بیا مرتد شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات پوره پکې دنیا نه لاړ او دی په دغه حال دی او د نبوت دعوه هم کړې ده بیا وروسته اسلام قبول کو او داسې مسلمان بیا نه و چې عام مسلمان و ډېر ښه مسلمان و او د قادسیه په دې معرکه کې په دې کې شریک شوی او په دې کې ډېره ښه کارګردګي او ډېر ښه مسیرت یې پکې پرېښودی دا بعض واقعي وي چې تعلق یې ساتو د 10 کال سره د دې نه بعد شروع شوی دی 11 کال او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند اخرنی کال دی او دا کال هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوره نه تیر کړی بلکې دې کې یو څو میاشتې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیرې کړي دي دا ناشنا کال دی او دا د سیرت اخرنی پوړی ده اخرنی مرحله 11 کال دې عظیم انسان د ژوند په اخرنی کال کې څه شي و په څه طریقه د دنیا نه تللی او څه وصیتونه په آخري وخت کې کړي دي او کوم غټ کارونه او غټې حادثې راپېښې شوي دي په دې اخرني کال کې دې قسمه سیرت ته هر مسلمان ډېر په شوق کې چې زه دا وپېژنم چې زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه په څه طریقه تللی دی او په آخري وخت کې د سره څه شي او څه نه وشوي دا د هر مسلمان شوق دی زم چې ډېر مشکل به ذهن یې نه مني چې یو مسلمان وي او هغه به دې سره شوق نه ساتي خو بعض خلک صرف داسې چې د هغوی شوق صرف جبې پورې او خولې پورې بس های های پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه خوږ سیرت او ټکی ورته یاد نه او نه یې اوري نه مطالعه کوي نه یې زده کوي نه یې بیانوي دا تشه دعوه ده بې دلیله دعوه دې ته وایي دعوه بې دلیله دلیل په ورسره نشته چې د خپله دعوه رښتینې ثابته کړي او د ځان رښتینی ثابت کړي هغه مسلمان چې د هغه شوق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت سره هغه د اوري یادوي زده کوي او په خپل ژوند یې تطبیقوي صرف دې دپاره موږ سیرت نه بیانو دا سیرت ولې دومره اوږد شو دا یعنې تقریبا سره پاسه 3 کاله مخکې موږ شروع کړو او دومره راوږد شو وجه دا دی چې هر ځای کې موږ ودرېدلي یو چې دې ځای نه دا مسله راوځي د دې ځای نه دا مسله راوځي دلته دا فایده ده دلته دا حکم دی سیرت صرف دې دپاره نه دی چې واوره او د سترګو نه اوښکې توی که او یا صفت د دغه مولوي صاحب وکړه چې یاره ډېر ښکلی سیرت یې بیان کړو دې دپاره سیرت نه بیانېږي سیرت دې دپاره بیانېږي قد كانت لكم اسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه ستاسو دپاره په پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې یو ښایسته نمونه ده سیرت د دې دپاره بیانېږي چې موږ وپېژنو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه ژوند تېر کړی دی څه یې کړي څه یې نه دي کړي د دې دپاره سیرت بیانېږي او چې بیا زه په دې باندې عمل وکړم او بیا د پیغمبر په نقش قدم روان شم د دې دپاره سیرت بیانېږي او د یاده کوي دا خبره سیرت چې دې واورېدو دا په تا باندې حجت شو ګورې سیرت چې دې واورېدو دا په تا باندې حجت شو الله ته چې مخامخ شو که نه تا سره دا عذر نشي زه نه یم خبر چې راته ووایي چې تا خو ټول سیرت ته پیغمبر اورېدلو ته څنګه وایي چې زه نه یم خبر
ته څنګه د هغه انسان په نقش قدم نه روان شوی، تا څنګه د هغه طریقه نه ده خپله کړې او تا د هغه ټول سیرت اورېدلی، یا با سیرت دی اورېدلی، یا د هغه حدیثونه دی اورېدلی دي، یا زما قرآن دی اورېدلی دی، یا د علماو په مجلسونو کې ناستې. دې سره ګوره په موږ باندې حجت قایمېږي او رب العالمین په ناشنا طریقو سره ځای په ځای په موږ باندې حجتونه قایم کړي دي، ځای په ځای د دې دپاره چې د قیامت په ورځ څوک دا ونه وایي الله ته چې الله زه خبر نه وم. قسمه قسم طریقو سره الله حجتونه قایم کړي دي، کتابونه یې رالیږلي دي، پیغمبران یې رالیږلي دي، د هغې د وضاحت دپاره د کتاب د وضاحت او د پیغمبر د خبرو د وضاحت دپاره علما پیدا کړي دي، په هره ژبه کې پیدا کړي دي، په هره ځمکه کې پیدا کړي دي، په هره زمانه کې پیدا کړي دي، وسایل پیدا کړي د هغې دپاره کتاب شتي، کمپیوټر شتي، کیسټ شتي، نیټ شتي، آډیو شتي، میموري کارډ شتي، وخت شتي، بدن شتي، مال شتي، ګاډی شتي، هر څه شتي. که په دې کې یو سړی د قیامت په ورځ الله ته دا وایي چې الله زه نه وم خبر، سم خیال دی دا عذر مقبول دی؟ نه دی مقبول. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوږ سیرت اخرنۍ پوړۍ هغه د 11 کال دی. د 11 کال یو مشهوره واقعه چې په اوله کې راغلې د هغه د صفرې په میاشت کې، کال خو د محرم نه شروع کېږي خو دا د صفرې په میاشت کې دا واقعه راغلې ده. د صفرې میاشت وه 11 کالو او د پیر ورځ وه، د پیر ورځ وه او د صفرې په میاشت کې تقریبا 4 شپې پاتې وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلکو له دعوت ورکو یا د خلکو ته دا خبره وکړه چې د روم سره جنگ کول غواړي. د دې انسان به کومه خبره بیانو، 3 کالو په عمر کې د سره د امت غم دی. یو 3 کالو په عمر کې چې سړی کمزوری شي، هډوکي کمزوري شي، ویښته سپین شي، د سره بیا هم د امت غمي. اسی خدا انسان سید الاولین والآخرین نه دی. منګه په سره ځوانۍ کې په ټیم سره موز نشو کولی، په سره ځوانۍ کې علم نشو زده کولی، په سره ځوانۍ کې د عالم په مجلس کې نشو کېناستی، په سره ځوانۍ کې تهجد نشتی، اذکار نشتی، دعاګانې نشتی، صدقات نشتی، عبادتونه نور نشتی. دا په ځوانۍ کې چې بوډای شي بیا به څه وکړي؟ او دا د انسان دی چې 3 کاله عمر دی او د عمر په اخرنۍ مرحله کې دی چې ښه ستړی شوی دی، ښه سم ستړی شوی دی، ځکه چې 3 کاله الله چې هغه ایتونه نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر، پاسه ای پیغمبر دا خلک ویروه، د خلکو د توحید وښایه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم راپاڅېدو، خدیجې ورته یا رسول الله ولې؟ وی خدیجې ولا زمن النوم، خدیجې وی د خوبونو زمانه لاړه، د دمي او د پریوتو د وده کېدو هغه زمانه ختمه شو. دا پیغمبر چې هغه پاسېدلی او د دې وخته پورې مسلسل جد و جهد، مسلسل مهنت، دعوت، جهاد، د امت مسلې، امت ته وضاحت، د وحي بیانول، عمره، حج، دا ټولې مسلې د دې انسان په ژوند کې په 3 کاله کې راغلي دي. او د 3 کاله کې بیا د دې وحي دا بوج، دا د ټول نه دروند شی دی، د ټول نه دروند شی د وحي دا بوج. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، پیغمبر ډېر درنه وینا ګوره موږ ستا په اوږو یې ښودې ده. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. پیغمبر مون خو تانه بوج اوچت کړی دی، کم کړی هم دی نه دی، داسې بوج چې ستا ملا یې ماتوله. 3 کاله صرف د دې وحي دا بوج، دا څومره لویه ذمهواري وه. اخرني کال کې، په اخرني وخت کې یعنی مرګ ته یو څو ورځې پاتې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د روم سره غزا کول غواړي. ښه د روم سره غزا شوې ده که نه دی شوې؟ رومیانو سره غزا شوې ده که نه شوې ده؟ رومیانو سره غزا شوې ده.
بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو رعب ورچول غواړي چې ګوره مسلمانان وسم شتي وسم زور دی وسم دبدبه کې دي. نو اسامه بن زید رضی الله عنهما دی غوره کړی لښکر د مشرتیا دپاره. اسامه بن زید دیم صحابي دی پلاریم صحابي دی. حب رسول الله صلی الله علیه وسلم وابن حبه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غزرت محبوب انسان او د محبوب انسان زوی. په پلاریم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر مینو زید بن حارثه تاسو ټول پیژنئ او په ده باندې ډیر مینو. اسامه بن زید بن حارثه الکلبی رضی الله عنهما د کنیت یو ابو محمد دی او ابو زید هم دی. الامیر د ته ویل کیږي د ناشنا لقب دی ده الامیر. کوم اسامه دی؟ الامیر. امیر معنی دا نه چې پیسې اوسه ډېرې، الامیر دغه لښکر امیر چې و. سوال دا دی چې د لښکر خو ډېر امیران پاتې شوي دي. سیرت خو تاسو واورېدو که نه، ډېرې لښکرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږلي دي او اوچت اوچت صحابه کرام په امیران پاتې شوي دي. داسې ده که نه ده؟ ولې دته خاص دا لقب میلاویږي؟ وجه د هغې دا ده کله چې دی په دې لښکر باندې امیر شو نو د ده 18 کاله عمر و. براینام ځوانان زمونږ د چې کوم دي یاده کوي دا خبره 18 کاله عمر د اسامه بن زید دی چې دی د یو لښکر امیر دی او هغه لښکر به جنګیږي د رومیانو سره. په هغه وخت کې سوپر پاور د هغوی سره به جنګیږي. اسامه بن زید د ده سره لاندې لښکر دی او دا 18 کال یو ځوان یو سړی هغه به مشر دی. دا صحیح سړی دی، دا به مني چې دا سړی دی، په دې کې دویمه خبره نشته. دا سړی دی زمونږ هغه د 20 15 15 40 پورې دی په موبایل کې گیمونه او ویډیوګانې او لوبې او خوبونه او ښځه او شهوت او بچي او خیر دی او ماشوم دی او کشر دی او نه پوهېږي او خیر دی او ذهن یې نشتي او کمزوری دی. د 40 پورې خو دی په دې قصه کې پروت دی. د 40 نه بعد بیا غریب بچی پیدا شوي دي او ښځه ده او کور جوړی او بیا نوسي پیدا شوي دي او بیا قرضي دي او ځمکه یې واخیسته یو ټوټه دلته او بله ټوټه هلته او قرضدار دی او دکان کوله او یو مزدوري ده او بیا 50 ته چې ورسېدو بیا بیمار شو، شوګر شو، بلډ پریشر شو، شپېتو کې په ملا کې درد لاغې، بیا د جومات نه پرېوتو، بیا په کټ کې پرېوتی، بچي خدمت کې یو 100 کاله دنیا کې و، بیا قصه ختمه شو. بس دا د یو انسان قصه وه چې دنیا ته د الله بندګۍ له راغلی و، ختمه شو. د غریب ټوله قصه به دقیق اول ماشوم و چې ځوان شو، بیا خواهشاتو د 15 پورې مشران وي، کشر دی مشران وي، کشر دی نه پوهېږي. مولوي صاحب دته نصیحت کې ډېره سختي مه کوه، لا وړوکی دی غریب، څومره عمر دی دې وړوکي، دغه 20 کاله چې دی. اسامه بن زید رضی الله عنه د لښکر امیر دی او 18 کاله عمر دی. دې سعودي عرب یو بادشاه تیر شوی دی، ډېر دیندار، ډېر مشهور، ملک فیصل رحمه الله، شاه فیصل، ډېر انتهایی دیندار انسان. د هغه تاریخ معلومه واضح ده او که چاته نه معلوم وي ګورئ. دې چې کله جنګونه او د سعودي عرب دا مشران چې کومو د دوی دا مسلې روانې وي د نورو خلکو سره او د خوا او شا د قومونو سره او د کم چې دلته زړه باچایي و د چا د هغوی سره مسلې روانې وي. دا یو اوږد تاریخ دی، په څه طریقه باندې الله سبحانه وتعالی دوی له د باچایي ورکړې ده. په هغه تاریخ کې یو بنیادي خبره د شاه فیصل رحمه الله ده. یو لښکر د جنگ دپاره تیار شوی او په هغې باندې مشر شاه فیصل رحمه الله او عمر 14 کاله. عمر 14 کاله. هسې ګوره اوس دا خبرې داسې دي چې ذهن یې داسې په اسانه نه مني، خو د هغوی په وخت کې و د 14 کالو سړی به سړی و، هغه سړی و د 14 کالو.
زموږ د عمر 14 کالو غریب د څه نه خبرې، هلته خو د خبرو چل نه ورځي چې خبره به څنګه کړي، میلمه سره په مجلس کې څنګه کښېني دا دله چل نه ورځي، نور هر څه پرېږده. 14 کالو سړی د لښکر امیر دی. نو اسامه بن زید رضی الله عنهما دی د لښکر امیر دی او 13 کاله عمر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې لښکر باندې مشر کو او بلقا طرف ته ولېږو. البلقا د فلسطین کې ځمکه ده. ورته یې ویې سر الى موضع مقتل ابیک، اسامه هغه ځای ته به ځي په کوم ځای کې چې ستا پلار شهید کړی، د ده پلار کوم ځای کې شهید شوی؟ موتا کې. بارک الله فیک وزادک الله علما. 3 امیرانو په موتا کې، یو زید بن حارثه، عبدالله بن رواحه، جعفر بن ابي طالب رضی الله عنهم اجمعین. دا 3 شهیدان شوي دي. او بیا جنډه د چا سره وه؟ د خالد بن الولید رضی الله عنه سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته هلته به ځي، هلته لاړ شه او په سحر ټیم کې به حمله وکړي د ابنا په علاقې، د ابنا د علاقې په خلکو باندې. اهل ابنا دا په فلسطین کې یو ځای دی، دا بلقا غټه علاقه ده، بیا په دې کې واړه واړه ځایونه دي. نو ابنا پکې یو ځای دی، وایي په هغوی باندې به په سحر کې حمله وکړي او ښه د داسې حمله به پرې وکړي چې د هر څه وله تتر بتر کړي، داسې حمله به پرې کړي. او واسرع السیر تسبق الاخبار، په سفر باندې چې ځي نو ډېر تیز به ځي، رو کېږئ به نه چې څوک خبر رسوي او تاسو مخکې رسېدلي یې. فإن ظفرك الله، که الله دله مرسته درکړه او ته یې پې زورور کړې، فأقلل اللبث فيه، نو ډېر وخت به هلته نه تېرې، بیا زر راځه. وخذ معك الأدلة، او د ځان سره داسې خلک په لاره واله چې هغوی ته لارې معلومي. دلیل په عربۍ کې د دغه چا دپاره استعمالېږي چې هغه لاره ښیي خلکو ته، او دلیل یې هم دې دپاره، لکه موږ وایو قرآن نه دلیل وښیه یا د حدیث نه دلیل وښیه. معنی دا چې موږ ته یو لار د قرآن او حدیث نه وښیي چې موږ پسې روان شو. نو دلیل هغه څوک چې هغه ته لار معلوموي، په دې طرف دلته ځي، دلته به داسې ځي، هلته به داسې ځي. بل ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې وقدم العیون والطلائع امامک، او داسې کار به وکړي چې د ځان نه مخکې به جاسوسان ولېږي چې تاسو له خبر راوړي چې هغوی په څه حالات کې دي، خبر شوي دي که نه دي خبر شوي. دا قسمه خلک به د ځان نه مخکې ولېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا طریقه وښوه. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لښکر تیاره، کومه ورځ وه؟ د پیر ورځ وه. ملک صاحب مخکې وویږي که نه مې وویلي؟ د پیر ورځ، پیر او منګل او بیا د بوت ورځ وه. د بوت په ورځ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هغه تکلیف شروع شو په کومې کې چې وفات شوی. د بوت په ورځ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هغه تکلیف شروع شو چې په کومې کې وفات شوی دی. څنګه شروع شو دا وبیانو انشاءالله. خو چې دلته د اسامه بن زید د لښکر سره څه شوي دي دا خبره اهمه ده. اوس دلته د جمعرات په ورځ چې څنګه سحر شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسامه بن زید رضی الله عنه جنډه ورکړه. یعنی د لښکر په تیارېدو کې د پیر منګل بوت 3 ورځې پکې لګېدلي. په 4مه ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسامه بن زید له جنډه ورکړه، وی دا واله اغزو بسم الله فی سبیل الله فقاتل من کفر بالله. د الله په نوم باندې به جنګ کې، د الله په لار کې به کې، او څوک چې د الله نه منکر دی د هغه سره به کې. دا د جهاد اصول دي. دی ورته ووایي ماشومانان به نه وژنې، ګورې ښځې به هم د هغوی نه وژنې، بوډاګان به ولم نه وژنې، او کوم چې د هغوی پیران میران دي او په دې ګیرجو کې ناست دي هغه به هم نه وژنې. څومره ښایسته دین دی، څومره ښایسته دین دی. بعض راپاسي دا غیر مسلمه زموږ دین ته د وحشت دین وایي. یو سړی غلطي وکړي، 2-3 وکړي، زناور پکې پیدا شي او دا دین بدنامولو کوشش شروع کړي، د یو سړي د لاسه ټول اسلام نشي بدنامولی. دا خو یو سړی دی جاهل دی، امپړ دی، یا کیدی شي د اسلام دشمنی د اسلام د بدنامولو لپاره دا کار کوي. زموږ سیرت وګوره، زموږ تاریخ وګوره، راشه اسامه وی روانې خو ماشومانان به نه وژنې. ګورې
او دا نصیحت اولنی نصیحت نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې موږ تیر شوي چې څومره صحابه کرام یې لېږلي دي هر یو ته به دا نصیحت کوو ماشوم به نه وجني زنانه به نه وجني بوډا به نه وجني کم پیران میران چې د هغوی په ګرجو کې ناست دي دا به هم نه وجني هم که دوی دله جنګ کې رالو جدا مسله جنګ د سره کوي خو جنګ کې به صرف هغه کسان وجني چې تا ته مخامخ په جنګ کې کم سړي چې راګري دا به وجني نور به نه وجني پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسامه بن زید له جنډه ورکړه او هغه بریده ابن الحصیب الاسلمي رضی الله عنه ورکړه الله اکبر مهاجرین الاولین هغه پوخانی چې اسلام قبول کړي هغه ټول په دې لښکر کې او انصار او دا پرېږده عمر بن خطاب رضی الله عنه ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دي نمونه تشریف ګورئ سعيد بن زيد رضي الله عنه قتادة ابن النعمان رضي الله عنه سلمة ابن أسلم ابن حريش رضي الله عنهم أجمعين دا غټي غټي سټي د اسلام دا د یو ځوان د قیادت لاندې دي چې هغه 13 کاله عمر دی ها مشهور خدای چې ابوبکر صدیق پکې وو او ابوبکر صدیق پکې وو هغه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاتې کو ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار شو نو چې دلته مونږ پړاوي نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دې لپاره پاتې شوی دی بعضو کسانو دا خبرې پکې وکړي خصوصا بعضو منافقینو او دا اوس اسامه ته وګوره او 13 کاله عمر ته وګوره او دې د لښکر امیر کو دا خو وړکې ده او دې مشرانو ته وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا خبرې ورسېدې نو یو خطبه وکړه ناشنا خطبه وکړه او د هغې تذکره را روانه ده صرف دلته دومره ویم چې دومره به کې وایي چې ای خلکو ما ته خبرې را رسېدلي دي د اسامه باره کې د ده د پلار په باره کې هم تاسو خبرې کړې وي چې دی څنګه مشر شوی دی خو دا یاده کوي چې اسامه بن زید د دې مشرتیا دپاره کافي دی پوره دی او د اسامه بن زید رضی الله عنه ناشنا فضایل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خطبه کې بیان کړي د هغې تذکره به کوو انشاءالله کله چې اسامه بن زید د لښکر سره ووتو جرف علاقې ته ورسېدو جرف او جرف دا مدینې ته نږدې علاقه ده مدینې ته نږدې ده ډېر لرې نه وتلی چې څنګه د مدینې نه ووتو نو خبر ورته راورسېد چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیماري زیاته شوې ده هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیماري خبر چې د واورېدو نو هم هلته پړاو واچو په جرف علاقه کې او انتظار یې کوو چې الله څه فیصله کوي او داسې خو نشو تللی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې بیمار دی او مشران صحابه کرام د ده سره په لښکر کې دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیماري زیاتېږي نو هلته بیا انتظار وکړو او د الله فیصله دا وه چې د لښکر واپس راغی بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمده لښکر بیا هغه لېږلی په خپل خلافت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه هدف چې هغه نیمګړی پاتې شوی دا بیا ابوبکر صدیق پوره کړی او کله چې دی واپس راغی انشاءالله تذکره به راشي خو اشاره ورته کوو کله چې اسامه بن زید رضی الله عنه مدینې ته راغی خبر شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر بیمار شوی دی چې راغی او کور ته ورننوتو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بېهوشه پروت او چې کله په هوش کې راغی نو ده ته اشاره وکړه داسې ګوته یې ده طرف ته اوچتوله او خبرې نه شوې کولی نو اسامه بن زید وایي چې زه پوه شوم چې زما دپاره یې دعاګانې وغوښتې نو اسامه بن زید رضی الله عنه دا لښکر د جرف علاقې نه بیا واپس راغلی دی او بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا لښکر په خپل خلافت کې بیا تیر کړی و او جنګ له یې لېږلی د دې نه بعد اوس یو موضوع ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د رخصتېدو وخت رانږدې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کړي و اخري وخت کې او څه یې نه وکړي دا وبیانوو دعوت د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدو او خصوصا جزیرة العرب کې خو اسلام بالکل په زور او شور کې او خلک په اسلام کې ډلې ډلې راننوتو او دین اسلام په ټولو دینونو باندې الله زور ورکو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذمہواری پوره شو
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے پیغمبر هغه څه بیان کې چې ما درلېږلي دي هغه پوره بیان کړو. هغه عظیم انسان چې 30 کاله مخکې راپاڅېدلی و د هغه ذمهواري پوره یې کړه، اوس په ناشنا طریقو سره یې پوره کړه. ضرب برابر کوتاهي د هغه نه په دې ذمهوارۍ کې نه ده شوې. دومره غټ سړی چې د دنیا نه ځي د یکدم نه ځي، څه نښې راښکاره شوي وي چې د هغې نه پته لګېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تلو والی دی. دومره غټ انسان داسې یکدم خو نه ځي چې بس مړ شو خبره ختمه شو، نه، بعض نښې راښکاره شوي. زه تاسو ته یو څو نښې ذکر کوم. یوه نښه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هم پته ولګېده، مسلمانانو ته هم الله دا خبره اشارتن وکړه چې دې پیغمبر کار پوره شوی دی، او هغه د سورة النصر نازلېدل. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. پیغمبر چې کله د الله مرسته راشي او مکه تاسو فتح کړه او خلک په دین کې ډلې ډلې ورننوځي، نو اوس د الله پاکیانې ډېرې بیانوه او بخښنه ترې ډېره غواړه. په صحیح بخاري کې دا حدیث دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما چې عمر بن خطاب رضی الله عنه د ځان سره به د عبدالله بن عباس کېنو د وړوکي هلک نو چا په اعتراض وکړو امیر المؤمنین ته دې کېني ځان سره مشران کسان تا سره ناستې دي، خو زموږ زامن هم شتي چې دې کېني بیا زموږ زامن دې هم کېني ستا په مجلس کې. نو هغې مجلس جوړ کړو او وی دعاه مع اشیاخ بدر. الله اکبر. د بدر بوډاګانې را جمع کړو، د بدر په غزا کې چې کوم صحابه کرام شریک شي او د عبدالله بن عباس یې کېنو او به یې تپوس وکړو اذا جاء نصر الله والفتح باره کې تاسو څه وایي؟ دې صورت کې څه ته اشاره ده؟ بعض ویې دې کې خو واضح ده چې الله موږ ته وایي چې حمد وایي او بخانې ډېرې غواړئ چې کله تاسو ته مرسته میلاو شي. بعض ویې موږ څه نشو ویلی، بعضو څه ویې بعضو څه ویې. امیر المؤمنین عبدالله بن عباس ته ته څه ویې؟ وی زه خو دا وایم چې هو اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلمه له. دې صورت کې اشاره ده دې ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه تلو والا دی، نیټه پوره شوې ده، الله ورته هغه نیټه وښوه. عمر بن خطاب وی دقه زه م وایم ما اعلم منها الا ما تقول. دقه خبره زما ذهن کې ونده، بیا یې غوته ووایي دې دپاره زه دی دلته کېنوم. او څنګه به هغه انسان په قرآن نه وي پوهه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه دپاره دعا غوښتي چې اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل. یا الله په دین یې پوهه که، په قرآن یې پوهه که. خو سوال دا دی چې دې کې کوم ځای کې اشاره ده چې ستا ژوند ختمېدو والا دی؟ امام ابن القیم رحمه الله وایي ډېره فایدهمنه خبره هغه ذکر کړې ده په ذات المعاد کې، په نورو ځایونو کې هم دغه په کتابونو کې شته. وایي هر کله چې یو غټ کار ختمیږي نو په اخره کې الله د استغفار امر کوي. څنګه؟ مونږ چې ختم کوو مونږ څه وایو؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. مجلس نه چې مونږ پاسو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حج چې کله ختم شي الله وی ثم افیضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. دې کې اشاره دی ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غټ ژوند د دعوت او د جهاد دا هم ختم شو، نو ای پیغمبره اوس بخښنه د الله نه ډېره غواړه، ځکه چې د هغه سره د ملاقات وخت یې نږدې دی. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عایشه رضی الله عنها وی کله چې دا آیت نازل شو دا صورت، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله لمونځ کو نو په رکوع په سجده کې به وی سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هغه آیت باندې عمل کو فسبح بحمد ربك واستغفره.
پاکی وایه سره د حمد د الله نه او بخانه ترې غواړه. نو دا به بیا په رکوع په سجده کې او عام حالاتو کې به هم وي سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي یا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. دا یو نښه ده. او دا فائدې ده کې اخرنی صورت چې مکمل نازل شوی دی کوم صورت دی؟ هغه سورة النصر دی. یو نښه ده. بل نښه هر کال به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جبریل علیه السلام سره د قرآن اړو پورا په رمضان کې هر کال په رمضان کې به یو پیر د جبریل علیه السلام سره د قرآن پورا اړو. خو په کوم کال چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کېدو یا کله چې وفات کېدو نو اخرنی رمضان چې و هغې کې قرآن 2 پیرې اړولی او دې کې اشاره دې طرف ته ده. په صحیح بخاري کې حدیث دی عائشه رضی الله عنها بلکې په صحیح مسلم کې مشتي وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله عنها ته په غوږ کې یو څو خبرې کړې او دې تذکره به راشي انشاءالله. یو خبره ورته دا کړې وه ان جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل جبریل به ما سره قرآن اړو هر کال یو پیری وانه قد عارضني به العام مرتين او دې کال له ما سره 2 پیری اړولې ولا ارى الاجل الا قد اقترب. او لور ما ته دې ښکاري چې دنیا نه زما د تلو وخت هغه نږدې شوی دی. فاتق الله واصبري ځان کې تقوا پیدا کو صبر وکړه صبر. دا یو نښه په دې دلالت کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه تلو واله دی. یو بل نښه په صحیح بخاري کې دا حدیث ته امام احمد هم راوړی دی. ابو هريره رضی الله عنه وی كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هر رمضان کې څو ورځې اعتکاف کو؟ 10 ورځې. فلما كان العام الذي قبض فيه هغه کال چې په کوم کال کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی اخرنی رمضانو اعتکف 20 یوما 20 ورځې اعتکاف کړي. او دم دې طرف ته اشاره دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تلو واله دی. څلورمه نښه به دا ذکر کو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اخري وخت کې د عباداتو له سم زور ورکو. او ځکه حدیث کې راځي امام نسائی دا حدیث راوړی عبدالله ابن عباس وی کله چې دا سورت نازل شو سورة النصر فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخو اسی بم ډیر مهنت کو وی چې دا سورت نازل شو نو د آخرت په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سم کوشش شروع کو. او دام یو نښه ده دې طرف ته پکې اشاره ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه تلو والی. پنځمه نښه به دا ذکر کو په ډېرو ځایونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ډېرې اشارې کړي دي چې زه د دنیا نه تلو والی یم. حجة الوداع کې مونږ ونه وي زی په زی به دا وي لتأخذ أمتي منسكها لتأخذوا مناسككم خذوا عني مناسككم. زمان دا حج طریقه ازدکی زمان حج ازدکی فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. نو کیدیشي چې د دې حج نه بعد زه بل حج ونه کوه. فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا. کیدیشي دې کال نه بعد زه تاسو سره بیا میلاو نشم. لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. کیدیشي دې کال نه بعد بیا زه تاسو وینم. لعلي لا ألقاكم کیدیشي زه تاسو سره میلاو نشم په دې ځای کې په دې کوم ځای کې چې زه اوس ولاړ یم کیدیشي بیا تاسو سره میلاو نشم دلته. په غدیر خم کې بیا خطبه کړې وه که نه واپسې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غدیر خم کې نصیحت کړی و که نه کړی و موږ تفصیل ذکر کړی و په هغې کې هم دا ویلي و یا ایها الناس انما انا بشر زه ګوره انسان یم یوشک ان یأتی رسول ربي فاجیب. کیدای شي زما د رب استازی راشي او زه د هغه دعوت قبول کړم. دې کې مې اشاره ده چې زه د دنیا نه تلو والی یم.
یو روایت ته امام مسلم راوړی دی. الله اکبر. ابو هريره رضی الله عنه وی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند په آخرني ورځو کې دا خبره کړې وی والذي نفس محمد بيده، په هغه رب دې قسم دې چا په لاس کې چې زما ساده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني، نږدې وخت کې په تاسو باندې به داسې ورځ راشي چې ما به نه وینئ. ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم، او بیا به هر کس دا ارمان کوي چې دا پیغمبر مې ولیده دومره به زما سره مینه او دومره به ارمان ساتي چې دومره محبت به د خپلو بچو سره نه وي، د خپل کور والا سره نه وي، د دنیا قربانولو ته به تیاري، خو چې دا پیغمبر مې یو نظر ولیده. نو دې کې اشاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته وکړه چې زه تاسو نه تلو والی یم. یو روایت کې داسې راځي، امام احمد راوړی دی، امام ابن حبان هم راوړی دی، واثله ابن الاسقع رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر راووتو، موږ جومات کې ناستو، وی چې تزعمون انی من آخرکم وفاتا، ستاسو څه خیال دی چې زه به آخرنی کس مرم په تاسو کې، انی من اولکم وفاتا، زه به ګورې په تاسو کې اولنی کس مرم. دې کې مې اشاره وکړه چې تاسو نه به زه په نږدې وخت کې ځم. شپږمه نښه چې دې ته پکې اشاره و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه تلو والی، حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله حجة الوداع نه واپس راغی، یو څو ورځې بعد احد طرف ته ورغی، احد طرف ته لاړ، د غره هغه لمنې له کوم ځای کې چې هغه د اسلام هغه لوی لوی هستیانې هغه په خاورو کې پرتې وي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره د دې دین دپاره هغه لوی قربانیانې ورکړې وي. یو مشهور کس په هغو کې حمزه رضی الله عنه، هغه هم هلته و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې لاړ هلته 8 کاله بعد لاړ، 8 کاله بعد چې هلته ورغی نو په هغوی باندې د جنازې لمونځ وکړو، بیا په قبرونو باندې، او صحابه کرام وی داسې دعاګانې وغوښتې او داسې لمونځ یې وکړو لکه څوک چې له چا نه رخصتي اړي، لکه څوک چې چا ته دا وایي چې زه نور تلو والی یم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی خواله ورغی، په هغوی لمونځ وکړو، دعاګانې وغوښتې، او بیا په هغه ټیم کې دا خبره وکړه وي انی بین ایدیکم فرط، زه به ګورې ستاسو نه مخکې قیامت ته ځم او هلته به زه ستاسو انتظار کوم، وانا علیکم شهید، زه ګورې په تاسو باندې ګواه یم چې تاسو د دین دپاره جهاد کړی دی، د الله په لار کې تاسو وجلی شوي یئ، وان موعدکم الحوض، او د ملاقات ځای به زموږ حوض کوثري، وانی لانظر الیه من مقامی هذا، او زه ګورې د دې ځای نه هغه خپل حوض کوثر وینمه، الله ورته ښکاره کړو. او بیا صحابه کرامو ته دا ووایي زه ګوره په دې نه یېرېږم چې تاسو به شرک وکئ، خو دا یره مې دی چې له دې څه نه د دنیا د باندې پراخه شي او په دې کې مقابلې شروع کړي، نه دا به م تباه کړي. عقبه بن عامر رضی الله عنه وایي فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقبه بن عامر وایي دا آخرنی نظر و چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کړی دی، نه بعد ما نه و لیدلی. بیا نور صحابه کرامو بعضو لیدلی، خو عقبه بن عامر خپله خبره کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله دا نصیحت موږ ټولو ته وکړو، دا خطبه یې وکړه او دا تقریر وکړو، نو دا ما اخرنی پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو، دې نه بعد بیا ما هغه ولیدو چې کله ترې ساه وته او دا بدن یې لکه شان پروت. یو اومه نښه هغه دا ده چې د سفر میاشت په دې اخره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې په تکه توره تیاره کې راووت. امام احمد دا حدیث راوړی د ابو موهبه رضی الله عنه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خادمو، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه د شپې راپاڅولم. ابو موهبه وی ما ته وی چې ابو موهبه پاس انی قد امرت ان استغفر لاهل البقیع، ما ته امر شوی دی چې د بقیع مقبره کې چې کوم مسلمانان دي دوی دپاره بخښنه وغواړه.
فانطلق معي، ما سره لاړ شي. نو زه سره روان وم. وی چې کله هلته د قبرونو په دې منځ کې ودرېد، د خپلو ملګرو په منځ کې ودرېد، نو هلته ده وویل السلام علیکم یا اهل المقابر، ای قبرونو والو په تاسو دې سلامي. لیهن لکم ما اصبحتم فیه مما اصبح فیه الناس، مبارک دي چې ستاسو دپاره هغه حالات چې کم په تاسو راغلي دي. لو تعلمون ما نجاکم الله منه، که تاسو ته دا پته ولګي چې الله تاسو د څومره لویو فتنو نه بچ کړي نو تاسو به ډېر خوشحاله شئ. داسې فتنې او داسې شر راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې هر راتلونکې فتنه د تېر شوي نه زوروره ده، هر راتلونکی شر د تېر شوي نه زورور دی. ابو موهبه وایي وی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما طرف ته مخ کوي، ما ته وی چې ابو موهبه انی قد اوتیت مفاتح خزائن الدنیا والخلد فیها، الله ګوره مالا د خزانو چابیانې راکولې، د دنیا د خزانو چابیانې، او همیشه به په دنیا کې هم ثم الجنه، او بیا به جنت ته ځم. یو اختیار مال الله دا راکړه. وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنه، او دویم اختیار دا چې اوس به الله سره ملاقات وکړي او جنت ته ولاړ شي. ابو موهبه ما ورته وایي چې بأبي وأمي أنت يا رسول الله، زما مور پلار دې په تاسو قرباني. فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنه، بس دغه د خزانو د چابیانې غوره کو، په دنیا کې به همیشه دپاره یې موږ به سره یو، او بیا به جنت ته ولاړ شي. د صحابه کرامو خو دا شوق دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ سره یي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا والله یا ابا موهبه، نن وی په الله مې دې قسمي لقد اخترت لقاء ربي والجنه، ما په دې دواړو خبرو کې د الله سره ملاقات چې دی هغه مې غوره کړی دی. او بیا د بقي ور لپاره بخانه وغوښت، او داسې بخانه ور وغوښت لکه اخرنی ملاقات چې دوی سره. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ. همدغه ځای کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تکلیف شروع شو. د سفر د میاشت اخرنۍ شپې وې، او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بیماری شروع شو. او مشهوره خبره ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 14 ورځې بیماری تېره کړې ده، او تفصیل به راشي. امامتي به هم کوله، خلکو ته ورکوله. کله چې به دا بیماري ډېره شو نو بیا به جومات ته هم نه راوتو. 3 ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا جومات ته نه راوته، او ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه امامتي کوله. اول پیر د تکلیف شروع کېدو دا قصه داسې ده، امام احمد راوړې ده، امام ابن حبان هم راوړې ده، د عایشه رضی الله عنها نه. وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د بقي نه راواپس شو، چې څنګه وی راغی زما په سر باندې دړو. بعضې روایتونو کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې لاړو، نو عایشه رضی الله عنها ته څه ونه وي، نو دا چې راپاسېده سوچ کې شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته تللی، پسې لاړه. چې ووت اکثر د زنانو دا سوچي چې بلې ښځې پسې به تلی، نو چې ووته ویې کتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو بقي کې دی، نو بیا زر زر کور ته واپس راله. چې راله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی، وی زما په دې سر باندې سم دړو. عایشه رضی الله عنها وی ما وی چې وا رأسا، دا سر مې مات شوی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې بل انا یا عایشه وا رأسا، عایشې وی سر خو زما مات شو. دا تکلیف او دړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې شروع شو، 14 ورځې دا تکلیف تیر کړی، بیا وفات شوی. وی بیا ما ته وی چې وما ضرکی لو مت قبلی فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك. ما ته وی چې عایشې تا ته څه نقصان دی که زمانه مخکې مړه شوې، زه به در په خپلو لاسونو غسل درکړم، زه به دله کفن درکړم، زه به د باندې جنازه وکړم، زه به د په خپلو لاسونو قبر ته کوزه کړم. عایشې رضی الله عنها ورته یا رسول الله لكأني بك لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائي. یا رسول الله ته خو به دا غواړې چې دلته ته بله په دې خپلو بیبیانو کې راولې. فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو. ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه، او د دغه ورځې نه په هغه باندې بیا دړ او تکلیف ډېرېدو. عایشه رضی الله عنها وایي وروسته به دا خبره کوله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد،
وی ارمان چې د پیغمبر هغه خبره رښتینې شوې او ما له کفن نه کړی وی، ما له غسل را کړی وی او په ما جنازه کړی وی او زه په خپلو لاسونو خښه کړی. د دې ځینې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیمارۍ ابتدا شوې ده. د سفرې د میاشتې اخرنۍ شپې وې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بقیع ته لاړ. د هغوی دپاره بخانه وغوښته چې واپس راغی نو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د سر درد شروع شو. ځکه د سر درد نه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تکلیف زیات شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په دې بیمارۍ کې کله د یوې بیبي سره او کله د بلې سره عدل او انصاف د هغه عادت او د هغه د طریقه وه. نو کله چې د میمونه رضی الله عنها کور ته ورسېدو وی اشتد به المرض، هلته بیماري ډېره زیاته شوه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په مخه تپوس کوو په دې بیمارۍ کې هم د دې بیبیانو نه، وی سبا به زما نمبر د چا سره وي، سبا به زما نمبر د چا سره وي. د عایشې رضی الله عنها کور یې یادو. نو هغې ولې اجازت ورکړو، پوه شو پې یا رسول الله ته د عایشې کور ته لاړ شي، هلته به ستا علاج وشي، هلته به ته دمه شي. نو د رسول صلی الله علیه وسلم تره عباس راغی او علي بن ابي طالب رضی الله عنهما، هغوی دواړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان کړو. هغه پې لاسونه اچولي ورجلاه تخطان فی الارض، او دا خپې په دې ځمکه باندې راښکودې او دواړو بوتو د عایشه رضی الله عنها کور ته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنۍ ورځې د بیمارۍ دا د عایشه رضی الله عنها په کور کې تېرې کړې دي. یو روایت کې راځي وی په مخه به دا وی این انا غدن، این انا غدن، سبا به زه کوم ځای کې یم، سبا به کوم ځای کې. یرید یوم عایشه، د عایشې رضی الله عنها ورځې یادوله چې هغه ورځ به کله راځي. فأذن له ازواجه یکون حیث شاء، ټولو بیبیانو ورته په یو ځای ووایي یا رسول الله چې کوم ځای دی خوښ یې هلته لاړ شي. نو د عایشه رضی الله عنها کور ته لاړ. فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها. نو د عائشة رضي الله عنها په کور کې حتى مات عندها، تر دې چې هلته بیا وفات شو. هغې به ور خیال کوو، هغې به پټۍ یخوده او خلک بیا خواله تپوس له راتلو. هم په دغه ورځو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بیماري ښه ډېره شوه او د جسم ګرمایش یې دومره ډېر شو چې په کپړه له پاسه به چا لاس کېښو نو هغه کپړه به هم ګرمه وه. یو روایت کې راځي امام ابن ماجه راوړی دی، امام بخاري هم راوړی دی په الادب المفرد کې. ابو سعید الخدري رضی الله عنه وی دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورغلم او په هغه باندې تبه وه، سمه تبه پې وه. فوضعت يدي عليه، وی ما په هغه باندې لاس کېښو. فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، لپاسه به کمبل پروت، هغه کمبل هم ګرم شوی. فقلت یا رسول الله ما اشدها عليك، وی ما ورته یا رسول الله تبه د باندې ډېره زیاته. وی ما ته وی چې ان كذلك، په موږ پیغمبرانو باندې سختي ډېرې راځي. يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الاجر، زموږ دپاره سخت هم ډېرېږي او زموږ دپاره اجر هم بیا ډېري. په دغه وخت کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی. وی دخلت علیه وهو یوعک، تبه به ډېره زیاته وه. وی ما ورته چې یا رسول الله انک لتوعک وعکا شدیدا، په تا باندې خو ډېره زیاته تبه ده. وی ما ته وی چې اجل انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، په ما داسې تبه ده لکه په تاسو کې چې په دوو کسانو باندې راځي. وی ما ورته چې یا رسول الله ان لك اجرین، تعالی خو به الله اجر هم بیا دوه پیرې درکوي. وی راته وی چې او اجل الله به ماله اجر هم دوه پیرې راکوي. ما من مسلم یصیبه اذى من مرض فما سواه، هر مسلم ته چې تکلیف ورسي، هر مسلمان ته چې سخته ورسي، که بیماری او د بیماری نه علاوه الا حط الله به سیئاته، مگر الله ریجی په دغه سختي سره ګناونه د دې مسلمان. کما تحط الشجره ورقها، لکه څنګه چې د ونې نه ده پاڼې ریجي، دغه شان د دې مسلمان نه الله په دې بیماریانو سره او په دې سختو سره او په دې تکلیفونو سره دا ګناونه ریجي.
صحیحینو کې حدیث ته عائشہ رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په کور کې او دا تبه په زیاتېدا دا تکلیف په زیاتېدو ما رأيت احدا اشد عليه الوجع من رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شوق نه دی چې په هغه دي دومره تکلیف تیر شوی لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په دغه دوران کې عائشہ رضی الله عنها دا معوذات دا سورة الفلق سورة الناس سورة الاخلاص دا بیوی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چوف کول او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس به دغه په بدن باندې راخ کودو وی ځکه چې دغه په لاس کې برکتو كنت اقرأ عليه وامسح عنه بيده رجاء برکتها وی تلاوت بما کو او لاس به دغه ما دغه په بدن راخ کودو ځکه چې دغه لاس برکتیو چې الله ولا شفا ورکی او دا سخت به کم شي او دا بیماری ختم شي د دې لپاره به د اخرنی 3 سورتونه ما پاګه باندې په مخوي او پاګه به می چوف کول په دغه دوران کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کله د تکلیف ډیر شو او هغه بیهوش شو او بیا را پاسېدو بیا بیهوش شو نو د خپلوانو د بیبیانی په ویری دي او دا ګومان وکړو ان به ذات الجنب چې په د باندې ذات الجنب بیماری راغلی ده ذات الجنب بیماری د هغه بیماری ته وی چې په دې تشو کې دانی راوخیږي دانی پاږي کې نوي او دا دانی دنه په دې تشو کې وډزيږي او داګه د لاس سره اکثر چې دغه مرشي او ډیر کم یې چې هغه پاتې شي نو دا وی دا مطلب چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې رتبه دومره ډیره شوې ده او دا تکلیف په دومره زیات شوې ده نو په د باندې ذات الجنب بیماری ذکر روایت کې راځي امام احمد دا روایت راوړی دی اسماء بنت عمیس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې اول پیر بیماری رااله د میمونه رضی الله عنها په کور کې او د بیماری زیاتېده تر دې چې بیهوش شو نو بیبیانو دی یو بل سره مشورې وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دوايي ورکړه فی لده فلدوه دا یو دي چې دوايي و چې د خلی په دی یو غاړه کې به ورکول انسان ته چې دې سره دې خشي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې را پاسېدو نو پدی باندې خوشاله نشو وی ان ذلك داء ما كان الله ليعذبني به دا خو یو بیماری ده ورانه بیماری ده الله په دغه بیماری کې ما نه اخته کوي تصویر مال دغه د علاج راکو اول مال دغه د دوايي راکوله په دغه ورځو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله عنه نسیتک عائشہ رضی الله عنها وی ارسل رسول الله صلی الله علیه وسلم الى عثمان بن عفان رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس ولګو په عثمان پسې ویراو غړی فجاء فخلا به وروي غختو ځان سره جدا کینو فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سره خبرې کولی پټیو بل سره ناسو او ما د عثمان رضی الله عنه مختکتو داغه د مخرنګ بدلیدو د خبرو سره قالت رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها فكان من آخر كلام كلمه آخرني خبر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عثمان سره کړي و ان ضرب منكبه پدی وګي ولا لاس لدی وګي له ولا گزار ورکو یو سپېړه ولا دی وګي له ورکړه او دوی یا عثمان اے عثمان ان الله عز وجل عسى ان يلبسك قميصا الله بتعالى یو قمیص درکې اشاره خلافت ته چې الله بګره تعالی خلافت درکې فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني كمنافقان را جمشي او تانه دا کمیس وستغواړي نو دا کمیس منو باسي تر دې چې زما سره د ملاقات وشي د کی اشاره غ فتنه ته دا کما فتنه چې په عثمان رضی الله عنه باندې راغلی و خوارج دغه په خلاف باندې راوتیو خلک دغه په خلاف باندې راوتیو اغه انسان عثمان رضی الله عنه چې صد پاس د اتیا کالو په عمر کې هغه سپینګیره انسان د خوارجو په لاس باندې شهید کړي شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وصیت باندې هغه پوره عمل کړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د ملاقات پوری هغه کمیس نه دی وشته هغه خلافت نو پرې خو دی او ځکه سیرت کې راځي چې عثمان رضی الله عنه په خپل ځکه چې باغ باندې ډوډۍ بند و او به بندي کړی وي نو عثمان رضی الله عنه په خپل وی چې ما خوب کې لیدلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې ته به ما سره رو جماعت کې ما سره به رو جماعت کې په جنت کې
نو په هغه ورځ باندې عثمان رضی الله عنه شهید شو او د دنیا نه دغه شان لاړ چې نه اوبه څښلې وي او نه څه خوراک کړی ظالمانو به دا هر څه بند کړي. نو په دې اخریني وخت کې عثمان رضی الله عنه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دغه نصیحت کړو. یو حدیث کې دا راځي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار شو او د تبه ډېره زیاته شوه حتی اغمی علیه تر دې چې بېهوشه شو او دا د هغه د وفات نه 15 ورځې مخکې. نو کله چې راپاڅېدو د دې بېهوشۍ نه او په هوش کې راغی نو په ما باندې وبوقې اوبه د جدا جدا کویانو نه چې اخیستې شوي هغه راوړئ په ما یې راواړوئ لعلی استریح د دې دپاره چې زه دمه شم لږ دا تبه مې کمه شي دا تکلیف مې کم شي. فاعهد الى الناس نو چې وزم د خلکو ته څه خطبه وکم او د خلکو ته نصیحت وکم. او په دې کې حکمت ته سبحان الله چې هر ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبرې ذکر کړي دي د شفا په دې مسله کې چې کله انسان بیماری لکه ګوره دلته بوقې ویلي دي د جدا جدا کویانو نه اوبه راوړئ. دغه شانې ویلي یو حدیث کې لکه صحیح بخاري کې دی چې څوک سحر کجوري عجوه خوري الله به د جادو نه ساتي. دغه شان حدیث کې دا راځي چې څوک بیماری نو په کوم ځای چې دړي په هغه ځای د لاس کېږدي وپېرېږدي ووایي اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دغه شان بل دعای خولې د وپېرې به دا وایي اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. دی هر ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عادت ښوولی دی. نو په دې کې حکمت دی او په دې سره شفا میلاویږي انسان ته. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي چې بوقې اوبه د جدا جدا کویانو نه به راوړئ. نو کله چې دا اوبه راوړی شوې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو خانک کې کېنو. هغه خانکو د پیتلو خانکو د حفصه بنت عمر رضی الله عنهما او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اوبه واړولې حتی طفق یشیر الیهم ان قد فعلتن. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا اشاره هغوی ته شروع کړه کله چې به د اوبه واړولې وی بس دی زه اوس نور برابر یم. د دې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا وتی دی او صحابه کرامو ته ناشنا خود به کړې ده د سر نه کپړه تاو کړې وه په اوږو باندې صادر پروت او په هغه تکلیف کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا نصیحتونه کړي دي. هغه څه نصیحتونه او څه ویلو انشاءالله دا به را روان نشست او درس ته پرېږدو. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې دا سیرت په خیر سره سرته ورسو او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي او الله سبحانه وتعالی دې ورسره زموږ د ټولو ملاقات په جنة الفردوس کې وکړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.